السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د وټساپ یو نوی خوندور اپډیټ. تاسو لومړي قدم کې راشئ پلی سټور ته. پلی سټور څخه وټساپ را اپډیټ کړئ. بیا راشئ وټساپ اوپن کړئ. زه راځم وټساپ اوپن کومه. نو تاسو بیا راشئ په دغه درې ډاټز چې کوم لیکل دي په دغه درې ډاټز به کلیک وکړئ. کله چې دا باندې کلیک وکړو سیده راشئ سیټینګ ته. سیټینګ به راخلاص کړئ. کله چې سیټینګ راخلاص کړو نو دلته تاسو راشئ خپل اکاونټ ته. تاسو دلته کتلی شئ دا اکاونټ به راخلاص کړئ. زه راځم اکاونټ هم راخلاصومه. دلته ملګرو تاسو ته په همدغه که چا وټساپ نوی اپډیټ کړی نو تاسو ورشئ نو دلته به دغه پیکسي نه وي درکړی. نو تاسو کله را ډاونلوډ کړئ اپډیټ یې کړئ وټساپ نو تاسو ته به پیکسي هم درکړی وي. نو کوم دا فرست کیس چې دی نو دغه فرست کیس چې کوم دی دغه فرست کیس نو دغه چې کله اپډیټ کړئ دا فرست کیس به یې درکړی وي. راشئ فرست کیس کلیک وکړئ. کله چې فرست کیس کلیک وکړ نو دغه اپشن د څه لپاره دی زه تاسو ته په مکمل درته وښیم. ځینې ملګرو موږ څخه پوښتنه کوله چې موږ ته د دستګیر طرفه موږ وټساپ خلاصوو د دستګیر طرفه موږ ته کوډ نه راځي او کوم کوډ دا موږ ته نه راځي ولې نه راځي دغه څنګه چل دی. نو هغې لپاره یو نوی اپډیټ دی خوندور اپډیټ دی. کله تاسو څخه دغه وټساپ ړنګ شي ډیلیټ شي نو تاسو کله دغه نمبر نه وټساپ خلاصوئ نو تاسو ته بیا د دستګیر طرفه کوډ راځي. نو کله که تاسو دا فرست کیس پکې وکړو نو تاسو ته د کوډ یا نه راتللو په صورت کې تاسو خپل په وټساپ اکاونټ بیرته خلاصولی شئ. نو دغه سیټینګ پکې حتما وکړئ. راشئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دلته خپل لږ ورته انتظار شئ د لوډینګ اخلي. صحیح ده ملګرو. کله چې دغه فرست کیس پکې وکړئ نو تاسو کله وټساپ ډیلیټ شي نو دغه فرست کیس به خپله را ډول اوپن کیږي هم دغه وټساپ. نو یو د خپل فرست کیس به ورکړئ. کله چې تاسو څخه وټساپ ډیلیټ شو نو راځئ بیا وټساپ خلاصوئ د دستګیر کوډ ته انتظاریږئ. یې په نه صورت کې تاسو ته وټساپ اوپن کیږي. نو دلته به تاسو خپل یو جیمیل ورکړئ. یو جیمیل زه راځم دغه جیمیل هم ورکوم. کله چې دا جیمیل ورکړو دلته به راشئ بیا په کنټینیوز باندې به کلیک وکړئ. زه راځم په کنټینیو باندې کوم دا فرست کیس په کوم دا سیټینګ پکې تاسو ضرور وکړئ. نو بیا به هیڅ د تشویش خبره نه وي چې ماته د دستګیر طرفه کوم میسیج دی هغه ماته نه راځي. نو دا سیټینګ پکې ضرور وکړئ چې کوم ځای کې بیا تاسو ته ستونزه را نشي. نو ملګرو تاسو اوس وګورئ ما فرست کیس پکې وکړ نو همدغه طریقه تاسو ته اوکې اپشن راړوي نو دغه طریقه تاسو فرست کیس پکې وکړئ. نو تاسو اوس کتلی شئ. نو زه راځم بیک وځم بیا راځم فرست کیس انتخابوم. کله چې فرست کیس انتخاب کړو نو تاسو اوس کتلی شئ. نو همدغه طریقه زه وټساپ ډیلیټ کړم بیرته خلاصوم. زه د دستګیر کوډ ته په تمه شم یې په نه صورت کې ماته به د وټساپ اوپن شي نو تاسو خپل کار پکې کولی شئ. نو بیا که د دستګیر طرفه کوډ نه راته نو تاسو وټساپ به اوپن وي. نو په همدغه سیټینګ پکې حتما وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ. مننه.